شروع کوم په نامه د لوی الله چې بخښونکی او مهربان دی. د دې ډېرې بختورې پښتنې دستوري ډېرو عزتمندو ګډونوالو او په خصوصي توګه عبدالخالق خان د کاټلنګ نه راغلی دی، خالد اسد راغلی دی، غلام صمد صاحب راغلی دی، نور ټولو ځوانانو زلمو ملګرو، زه د ټول ناول د خپلې خوا او ستاسو د ټولو د خوا خپل ګران کشر حمزوي ته د هغه د ژوند په نوي پړاو د روانېدو مبارکي ورکوم، د هغه د کوژدنې مبارکي ورکوم. لوی الله دې دا کوژدنه ډېره بختوره کړي او ډېرې د خدای پاک ډېر زیات د ټوله کورنۍ دې الله پاک خوشحاله کړي. زه یو دوه مختصر خبرې ځکه چې چېرته دومره ځوانان یې د پښتو کلتور سره، پښتو ژبې سره، خپل پښتون وطن سره د مینې په بنیاد دومره ځوانان راغونډ شي، نو زه یو دوه خبرې کول غواړم، خو یو سپیناوی تاسو ته اول کوم چې دا تاسو ته پته ده چې زه د ستر باچا خان بابا د فکر بچی یم. یو سیاسي ګوند سره مې تعلق دی او ښکاره تعلق مې دی ورسره، خو زه د لوی الله په مخکې تاسو ته دا خبره په قسم کوم چې تاسو سره یو دوه خبرې د یو پښتون په حیثیت باندې کوم، د سیاست نه بالاتر. موږ پښتانه یو او د هغه امو د دریاب نه راوالې تر هغه سیوی تر میدانونو پورې موږ 8 کروړه کام یو، 8 میلیونه کام یو. موږ یو ډېره لویه ژبه لرو، د چې د عربۍ ژبې نه دویمه لویه لمن د پښتو ژبې ده. یو ډېره لویه ژبه لرو، په عقیده باندې منحوس القوم مسلمانان یو. په عربو کې چېرته نه چې اسلام دین اسلام دا سپېڅلی دین تر موږ را رسېدلی دی، په عربو کې هم عیسایان شته، یهودیان شته، خو دا د الله پاک ډېر لوی فضل دی چې دا 8 کروړه کام دا ټول مسلمانان دي من حیث القوم. خو موږ مودې وشوې چې د دې دا 8 کروړه کام 40 کالو نه سیوا وشو چې موږ یو ډېر لوی د وینو او د اورونو باران سره مخامخ یو. په دې 240 کاله کې موږ 4.5 میلیونه افغانان او پښتانه 45 لاکه موږ په یو پردي جنګ کې مړه شو او لا سره معلوم نه دی روان دی. او هغه جنګ د هغه سپېڅلي دین اسلام په نوم باندې چې موږ په دې ټوله ایشیا کې خور کړی د پښتنو خلکو زمونږ دا کور چې دی، زمونږ دا د جنت په شان وطن د بین الاقوامي قوتونو د مفاداتو د جنګ میدان دی، زمونږ دا کور دا د ټولې دنیا د دلچسپۍ مرکز دی. 42 کاله وشو. د دې په شا خبره دا ده چې یو خو زمونږ دا وطن چې دی دا په داسې ځای کې پروت دی چې یو طرف ته چین دی، بل طرف ته روس دی، بل طرف ته بحیري عرب دی. نو دا د ټیرین او د محلوکو په لحاظ سره داسې دی چې دی کې د ټولې دنیا د قوتونو دلچسپي ده. دا د غرونو، د سیندونو، د دریابونو، د ځنګلونو وطن دی. نو یو خو دا دی چې دا د محلوکو په حوالې سره ډېر زیات د اهمیت ځای دی د پښتنو کور. دویم دا چې دا د پښتنو وطن چې دی په دې خدای پاک ډېر خاص نظر کړی دی. دا د تیلو، د ګیسونو، د سرو زرو، د تانبې، د لیتیم، د یورینیم لوی لوی سرو زرو لوی لوی ذخایر دي پرې، هغه ټولې دنیا ته پته ده. نو یو طرف موږ ته خپل ښایست او خپله شتمني چې ده دا موږ ته وور شوی دی او پاتې ورته موږ یو. نو د دې دپاره پکار دا دی چې موږ د یو پښتون په حیث په دې خبره سوچ وکړو چې بین الاقوامي طور او بیا په دې ریاست کې
چې موږ راګیر یو داسې ریاست دی چې دا هله جوړ شوی دی چې انګریز تللی دی دلته او د انګریز مخالفت چې دی په دې ټول پاکستانی ریاست کې چې تاسو وګورئ نو د انګریز چې راغلی دی دا دومره لویه ماضي ده د یو نیم سل کالو خبره ده تاسو وګورئ په دې ټول پنجاب او په دې ټول ځای لکه د اوبو راتېر شوي خو چې د دې اباسین ګودر له راغلی دی او په دې اباسین راپورې شوی دی نو بیا زموږ پلار نیکه زموږ مشرانو د تورنزو باباجي ورپسې ټوپک رابستی دی عمر خان بابا د جندول ورپسې ټوپک رابستی دی فقیرې پیر میرزا علي خان ورپسې ټوپک رابستی دی او بیا ستر باچا خان بابا یو ډېر ستر او اوږد سیاسي تحریک چلولی دی چې زموږ پلرونو او نیکونو خپلې ځوانۍ د اریپور او د ډي خان جیل شاته تېرېدلي دي د انګریز خلاف یو ډېره کلکه وسلواله او سیاسي مبارزه پښتنو کړې ده نو بیا پاکستان جوړ شوی دی خو زموږ پکې دا حال دی چې پنځه کم اتیا کاله وشو دې ریاست زموږ نه خپله ژبه اخیستې ده موږ نه خپل تاریخ اخیستی دی موږ ته مامون الرشید او هارون الرشید او ظهیر الدین بابر او جهانګیر او اورنګزیب علمګیر موږ ته ښایي خو موږ ته عمر خان بابا د جندون نه ښایي موږ ته باچا خان بابا نه ښایي موږ ته فقیرې پیر میرزا علي خان نه ښایي موږ نه خپل مشران اخیستي دي زموږ وسایل یې زموږ نه اخیستي دي موږ نه خپله بجلي اخیستې ده موږ نه خپل ځنګلونه اخیستي دي موږ نه خپل غرونه اخیستي دي پکې اختیار نه لرو نو دا خبره تاسو ته کوم پښتنو ځوانانو چې په هره پاټۍ کې چې په هر ځای کې او خدای ته وګورئ په هر ځای چې نو په دې وطن کې نن سبا د سوشل میډیا دور دی ټوله دنیا راغونډه شوې ده دا اوس ګلوبل ویلیج نه دی ګلوبل هوم دی هوم دا اوس ټول یو ځای ته راغونډ شوي اوازونه پورته کوي دا د چو د شور دور دی دا د میډیا سوشل میډیا دور دی نو د خپل وطن او په خپل ځان د خدای په خاطر په خپل ځان رحم وکړئ په خپل وطن رحم وکړئ او که په هره پاټۍ کې نو چې پاکستان کې دننه د خپلو وسایلو او په خپل پښتون وطن کې د امن لپاره ټول پاکستان کې امن دی او په صوابۍ کې امن نشته په سوات کې امن نشته پېښور کې امن نشته په ډي ای خان کې امن نشته باجوړ کې امن نشته په ورغزو کې امن نشته په وزیرستان کې امن نشته خو په فیصل آباد کې امن دی په پنډۍ کې امن دی په لاهور کې امن دی په ملتان کې امن دی دا ولې دا سوالونه پورته کوي خپلو ځوانانو ته زه په اخر کې دا دوه درې خبرې مې تاسو ته صرف د دې لپاره وکړې چې دا مې د یو پښتون په حیثیت تاسو ته وکړې چې که موږ هر څه یو موږ پښتانه یو که موږ په هره پاټۍ کې یو دا زموږ مور ده دا پښتنه خاوره او په دې چې څه کېږي او موږ د دې تپوس نه کوو نو دا زموږ ګناه دی زه په اخر کې په یو دوه شعرونو دا خپلې خبرې ختموم او تاسو ځوانانو زلمو ته دا دوه شعرونه ډالۍ کوم چې د دنګو غرونو اسکو سکو خوا کې په ټیټ سرونو رفتار نشي کېدی د دنګو غرونو اسکو سکو خوا کې په ټیټ سرونو رفتار نشي کېدی او د ازادۍ او انقلاب په لار کې نور د قسمت انتظار نشي کېدی ډېره ډېره